داسې ګرځم ته چې داسې ګرځې ته چې داسې ګرځې داسې ګرځې ته چې داسې ګرځې داسې ګرځې ته چې داسې ګرځې داسې ګرځم د پېښو بنیادو باسه مړه دا ولې دا په تاسو کومه لوبه وشوه پرون دې ما دغه ماشوم زوی راغورځولو خو ما زه بس خیر دی مشر دی ځان دې شرمولې مړه تا خو بس همې ته مې ډرامې جوړو دا تا په سلانجو باندې لاس پورې کړه داسې ګرځې او داسې دا ته څه کې نن سبا خو دا ټرین دی دا ټول ټیکټرکران پې دا ویډیو نه جوړوي تاسو کې دغه غټ مصیبت دی چې یو کس یو ویډیو جوړه کوي نو بس ټول به پې همدغسې ویډیوګانې جوړوي خو یو خبره درته زه کومه زمانه مشرې تجربه دې هم ډېره ده خو لږ شانتې سوچ کوه ته چې کله یو ویډیو جوړې هغې ته لږ سوچ کوه چې دا ویډیو د ګناه ده او که د ثواب هسې نه چې سبا ته مړې او هغه ویډیو تا پسې ګرځي راګرځي او د قبر عذاب پې ته جوړ نه شي زمانه ځه ما څه مخ رپوه لرې شه خپل کار کوه زه بس زم نشم پیولې خو بس الله هم پې کړه نو زه به تاسو ته څه ووایم دا پنشمنټ دی نه منم نه چې څه مې ته ویلې اقه به کې اقه زما رومبې پنشمنټ ووره سر ته باټې واچوه لس به سرکونډی دی او پکې کې به پړی واچې او هغې په ځان نه ځوړند کړي دا که نه داسې نه چېرته پرېږدم ما ته مینهوالو ګفټینګ کړی ګفټینګ هغوی ته خو به زه خیم که نه ووه شابه خدای دې داسې ګپ دی زه مننه یاره برګرو یاره بس یاران دي او دا دي خیر جیتې مړه نو څنګه یې نه مني یاران شابه پنشمنټ کوه پنشمنټ راغی شابه نه ما داسې مینهوال خو نه دي ولا ایجے ویلکم ایجے زندہ باد ایجے زندہ باد السلام علیکم ایجے زندہ باد ایجے ولا ایجے مړه ایجے څنګه نه مني یاره دل ایجے وای دقره شابه ایجے شابه کنه مړه مننه یار مینا اوه سر زه دې مینهوال یم نو څه چلو چې مینهوال مې ما زری خراب دي زبر ته شابه زما لایو ټیم دی ایجے سره خبر کوم ایجé سره ته خو لیونی مړه پنشمنټ دې اډه زودوس دی ډالر ګټو ډالر ته خو لیونی ولا زه خو ډېر لرې ځینې راغلی یم هلکه دا سره بارتل باسه شابه ولا ایجے راغلی دی وزه مړه لرې شه ډېر لرې نه راغلی یم مړه لرې شه لکه ولا پنشمنټ بل راغی السلام علیکم وعلیکم سلام وروره په خیر ستړی مو شي خیر اوسې د سړک ته کومه راوتې ده سړک ته خو روکي به دا چې سیده رومنیسې که نه داسې تو شي دغه ته مخامخ سړک دی خو ما ونه پېژندې مېلمه دلته څه کوې دلته مړی ټیکټاکر وپېژنې زه ډېر غټ پیان وم والله هغه راغلی خو ډېر سخت بیزه درکړم بیزته یې مهیروي سم راکوره او ته دلته دا الله یو ما یو دا ډز ډوزې شروع کړې کله دې کوڅو کې داسې نو ته یې د پین کېږي پین چېرته د خپل پلار جوړ شه د مور جوړ شه چېرته یو ښه بزرګ وګوره د هغه پین جوړ شه نو ته اوس یې ده پسې راغلي ونه دا بوتل یې دې موده وړي دي دا چېرته پلار له دې ورکه بړه بې د نښه شي ضرور کې دوی پسې مه ګرځه راګرځه مړه ورکوه په دې خلکو څه کې ځان له ټیم مه خرابوه ټیک ده وروره بس زه د چېرته د چې یو غم وکړم زه خوشحاله بالکل د قصیده لار ده وزه السلام علیکم وعلیکم سلام سلامونه مرګرو دا څوک چې غلطي ویډیوګانې جوړوي فحاش او یا د وسلې نمایش کوي او یا د بدماشۍ ویډیوګانې جوړوي د دې خلاف د KPK پولیسو یو جهاد شروع کړی دی دا ټول به نیولي کېږي موږ د KPK پولیسو ډېره شکریا ادا کوو چې د دې خلاف یې اواز اوچت کړو ګینې زموږ را روان نسل د دې د لاسه غر کېده زما بیا څه شو پاسپورټ شو د پاکستان نه ځان وباسمه پاسپورټ خو مې دا دی که په پاکستان کې ولولم نو په واله به مې شین واچوي زه مرسي به ځان وباسه څه کې ټیکټاکره کوم خوا منډې وې ما به هغه ګډې وډې ویډیوګانې جوړولې او KPK پولیس والا اکشن اخیستی دی بار ته تې تښتمه ها بار ته تې تښتې د پولیسو نه خو به ته بار ته وتښتې د الله نه به کوم خوا تښتې تا ته به ما نه وې چې مه کوه ګوره کوم انسان چې د الله په مخلوق کې په خاشي خوري او دا ګډې هغه له الله پاک یو دردمند عذاب ساتلی دی نو ټیک ته ته خو به د پولیسو نه بار ته وتښتې د الله نه به کوم خوا تښتې ما په دې پوهېږه ته دې لږ ورځو ته سوچ وکړه که نه قسم عذابونه راغلل د اوبو سیلاب راغی
سپوږمۍ تندر ونیوه نور تندر ونیوه زلزلې رالي هره شپه زلزلې راځي دا څه دي خو دا الله ناراضه شوي دي او په دقه پخا شو شیانو باندې الله پاک خو موږ نه په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې موږ د الله په مخلوق کې پخاشي خورو ګوره ډېر خلک داسې چې مړ شي دا ټیک ټاکران دا ګانې مانې یې کړي ګانو سره یې خلق وزولي نو بیا خلک ویډیو کې یاره دا زما زوی و دا مړ شوی دی او دا ما خوب کې ګډ وډ ولید او په ده باندې عذاب دی نو چې بیا سهار له ستا د خاندان خلکه ویډیوګانې کوي چې زما د زوی دا ویډیوګانې دا ګانې مانې یې ډیلیټ کا په هغه باندې عذاب دی نو دې نه ښه دا ده چې ته یې نه جوړی که نه یا د مخکې نه ډیلیټ کړي دا خو د KPK پولیسو څه د خدای پاک ډېر خو کړي زه هم د هغوی بچو څه د مله خو کړي چې د دغې خلاف یې دا جهاد شروع کړه یعنې را روان نسل تاسو تباه کو تبهي هم شروع کړې وه لږ سوچ وکړه او د قانون مرسته وکړه تښته مه بار ته به ته زه چې بار ته هم تو تښتې ته به څه وکړې لکه زه هغه الله خو تا نه ناراضه دی دلته خو په صدق باندې توبه وکاږه او ورشه قانون ته ځان حواله کړه هېڅ هم درته نه وایي قانون ته ځان حواله کړه بس مېمانه دا غلطي شوې ده چې څه سزا به ته میله وشي او به د هغې نه بعد توبه وکاږه نورې دا ویډیوګانې او دا غلطې پنشمنټ او د دې شیزو نه ووړه ویډیوګانې جوړې یو ښه میسج چاله ورکړه مطلب دا دی ته د دې وخت استاذ یې که ته یو ښه ویډیو جوړه کړې خلک به ترې ښه سبق واري څه به ترې زده کړي او که ته غلطه ویډیو جوړه کړې ټوله معاشره به ستا د لاسه ناسور جوړ شي قیصریه تا خو زما سترګې کولو کړې سبا به مړ یم الله ته مخامخ کېږم زه به څه یم زما توبه زه به انشاءالله د نن نه بعد دا غلط ویډیوګانې نورې نه جوړم زما الله ته توبه هلته مې د اخبار ویسته ما وي مبارک شه مبارک شه ورورو مبارک دې الله دې خوشحاله کړه مهرباني الله دې خوشحاله مبارک شه زنده باد الله دې ته خپل وښیي مبارک شه وروره مبارک الله دې خوشحاله کړه زنده باد الله دې له خپل لاله دې سړي هغه زوی څه شو دا سړي خو مونږ ده ته واچولې که نه غلی شه دا خو د ده واده دی زوی یې کومه دی دا څه دی ما دا ویګین د ده د زوی واده دی نو ده خو عمر خوړلی که نه بس نصیب خبره ده په خوله لاس کې ده نه مړه څنګه په خوله لاس کېده توره چې تپوس دې وکړم کاکا دا خفه کېږو به نه یو خبره راته وکړمه وکړه وروره یوه نه دوه خو وکړه د اول خو دا دی که نه چې ته ما ته بچي ووایې د رور دې راسه حق نه کېږي ځکه چې تا خو عمر خوړلی دی او دویمه خبره دا ده چې که دا توس په دې عمر کې واده کې دا ولې وروره دا خو مې د پلار د لاسه کله راته ویل چې دا جیلی دله کوم کله ویل دا دله نه کوم کله ویل دا دله کوم کله راته ویل دا دله نه کومه په دقه کې مې دا ټول عمر تېر شو عمر دې تېر نه شو بس یو کال بعد یو کال درکې شته کېدی چې ټیکټ کټ کې لالا هغه جینۍ کوره رشته کینسل کړه دا ولې کینسل کړه بس هغوی ویلې دا خو بوډا دی ده باندې خو عمر تېر شوی دی دا شوې ښځه بس ځکه ولکه په څېره څه کې دا بس چې بیا کله واده کې بیا به یې زه راوړم مونږ ځان له په قرض راغشتی راولې له لاسې ریتې